خدایا پاکه په دې لږو اوبو به اوس دا شوتله اوبه کومه دا خو به ډېره راته ګرانه شي خدایه ته مو مدد وکړې نو دادا لاړې خو اوس دې ګورم چې ستا خواري څنګه زه په اوبو لاهو کوم زه همغه شیطان یم چې دوه په جنجال اړوم دوه اوبه ښه مې درته وچې کړې اوس ګورم چې شوتله څنګه پاڼه کوي تا زه نه یم پېژندلی جاندادا ته پوه شه او ګل محمد دې پوه شه یو بل ته مې سره غاړې وستی زه درنه لاړم دا دوار اوبه وګوره چې بیا چا واړولې ودرېږئ د ظالم زامنو زه به هم خوښ شم چې خدای م په ګوتو راولي ته صبر واه 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 دا بیا چا اړولې دي دا دریم ځل دی چې زه ځم او راځم دا څوک دی دومره تورزن چې زما د وار اوبه اړوي ته ودرېږه زه ګورم چې اوبه د چا پټي ته تللې دي بیا به ګورو ته صبر ښه تربوره دا اوبه تا اړولې دي زما شوتله به د تندې وچیږي او تا به په پټي اوبه راته خلاصې وي ته به هم رانه د فصل نه خوند وانخلې ودرېږه چې خوښ دې شمه ظالم صبر ده چا سره دې اچولې ده زما د وار اوبه وښیه صبر چې زه دې خوښ شمه ماشاءالله څکل خو فصلونه ډېر ښه جوړ شوي دي اوف دا کوم ظالم دا شنو فصلو کې دا کار کړی دی ورګه چې معلومات یې وکړه ودرېږه ګل محمده څه خبره ده خیر خو به وي څنګه داسې په بیړه روانې خیر چېرته دی د ټول کال خواري یې راته په اوبو لاهو کړه ټول پټی یې راته په بل مخ اړولی ګل محمده زه پوهېږم چې دا کار چا کړی دی ستا غل ماته معلوم دی څه څوک دی دا ظالم چې زما پټی په بل مخ اړولی ګوره ګل محمده هغه ظالم بل څوک نه بلکې هغه ستا تربور جانداد دی جانداد ما په خپلو سترګو ولیدو چې هغه ستا پټي کې اخته و چرچونه یې وهل جانداد سره ما کوم بد نه دي کړي هغه به ما سره داسې کار ولې کوي ګوره ګل محمده تا نه دی اورېدلي چې د تربور په تربور ښه ورځ نه پیرزو کېږي نام یې خدای سږ کال ستا پسونه جوړ دي هغه نه غواړي چې ستا پسونه جوړ وویني ځکه یې دا کار کړی دی ګل محمده نن یې درته پټی اړولی سبا ته دا تربور ستا کور رانوي ستا کور زه خو وایم چې همدا نن یې د څپېړې ځواب په سوک ورکړي په سوک د جانداد دا مجال چې ما ته رخصان رسوي ورځمه چې تر څو مناسب ځواب ورکړم اشنا لاړم ورځه
الله دې زر ورسوه زه خو غواړم دا چې تاسو یو بل سره غوښه چاړوئ غوښه چاړه ګل محمده ستا دا جرات چې څه کوي لکه چې کار یې وشو اوف سړی مړ کړو ډاکټر ته به یوسو یاره ډاکټر کار یې نه ده الله دې وبخي لکه چې مړ شو ته راځه چې سم یې کړو ته لاړ شه د لاندې کلي کې څوک وګوره دومره خپلوان څوک به وي څوک را خبر که منډه کله شه بزر که هلو ښه جوړې څه یې لکه جندان مرده څه د 500 روپۍ په خاطر مې سړه زندګي ژوند ته ورکړه اخر دا به څه کېږي